کابل ښار کې زرګونه بېوزلو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د کابل ښار په ګلباغ سیمه کې شاوخوا 4,000 کورنیو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت یوه اندازه خوراکي توکي وویشل شول. 8 میلیون افغانی امروز شاهد شما بودین، فقط مواد خوراکه بود. نوای مختلف کابل کسایی که مستحقین بودن همونجا وکیل گذرش یا کلانا را تیم سروی ما رفت سروی کردن، بالاخره لیست کردن. یک ماه پیش از رمضان بس با کارتاشان چاپ شد، به دستای مستحقین رسیده. بسیار شفاف برای وکالات تسلیم کرده بود. وکیلا در خانه مستحق رفتن، کسایی که مستحق بودن به روزنامه هم کارتا رو توزیع کردن. ما من حیث نماینده آمدیم اینجا سعی کردیم نظارت کردیم، بسیار به شکل درست شفاف توزیع شده. دغه ملي پانګوال هر کال د روژې په میاشت کې له زرګونو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کوي چې د سیمې د ګڼ شمېر اوسیدونکو یو څه اقتصادي اړتیاوې ورسره پوره کیږي. بسیار جای شکرانگی است از برادر عزیز ما حاجی حامد سلطانی که همه ساله کمک های ماه مبارک رمضان بیش از 3-4 هزار خانه توزیع میکنه. توزیع ما من حیث وکیلای گذر و من حیث نمایندای پروژه گلباغ جدید منطقه را سروی و کنترل میکنیم. برای مستحقین لیست برای سلطانی صاحب داده، اونا کارت چاپ میکنه. بعد از دادن کارت برای هر فامیل مستحق برنج است، روغن است، آرد است توزیع میشه. آرد، روغن، برنج و بعضشان پول نقد که امروز توزیع کردیم و از ما هم سال کمک های ماست که جریان داره مدت 20 سال میشه بیشتر، که حدود 4,000 فامیل بعضش پول نقد و بعضش مواد خوراکه توزیع میکنیم هم ساله. هیوادوال د دا ډول مرستو مننه کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې بېوزلو کسانو ته د بشري مرستو پر ځای د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره شي، ترڅو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې په خپله پوره کړي.